السلام علیکم سټوډنټس امید دی چې ټول بخیر دینه مخکې مونږه ساينټیفیک انفارمیشن ویلو نن به مونږ وایو اگزامپل اف ا بایولوژیکل میتھډ بایولوژیکل میتھډ مونږ ښه ډیټیل سره دینه مخکې ویډیو کې ویلو نن به مونږ بایولوژیکل میتھډ اگزامپل سره پیژنو سو سٹارټ کو نو we will see the different steps of biological method by looking at the history of biological problems related to malaria مطلب دا دی چې نو we will see اب اوس په مونږ ګورو څه ډیفرنٹ سټیپ اف بایولوژیکل میتھډ مختلف سټیپس چې مونږ وې دی نه مخکې ابزرویشن دی هایپوتھیسس دی ډیډکشن دی ایکسپیریمنٹ دی ریزلټس دی نو هغه به اوس مونږ اگزامپل مثال کې به اوس مونږ هغه څه کوو ښه ډیټیل سره ووایو نو زمونږ به پې نورم مایند څه شي کلیر شي کنسپټ هم پې کلیر شي پې به شو پې نورم by looking at the history of biological problem biological problem یو ډیزیز راشي هغې ته biological problem وایي دا هیستري مطلب تاریخ مخکې به چې مخکې ډیزیز راغلی و د هغې دپاره څه شوي دي د هغې ټریټمنټ څنګه راغلی دی صحیح ده دې ته وایي biological problem related to malaria سره related biological problem 1 what is the cause of malaria د ملیریا وجه څه ده ملیریا د څه د وجې نه لګي what is the cause of malaria ملیریا د څه د وجې لګي اوس په د دې دا وجه مونږ پاینټ کوو معلومو به چې آیا ملیریا د څه نه لګي دا یو پرابلم شو یو بایولوژیکل پرابلم شو چې ملیریا د څه نه لګي چې تر څو مونږ ته دا پته نه لګېدلی چې دا د څه نه لګي نو تر هغې پورې مونږ د دې نه ملیریا نه ځان نشو بچ کولی صحیح ده چې اول مونږ ته پته ولګي چې ملیریا د څه نه لګي هغه څیز نه به بیا مونږ ځان ساتو نو د ملیریا نه مونږ څه کولی شو ځان بچ کولی شو ها سټیپ نمبر 1 دی چې ابزرویشن لومبنې په دې باندې ابزرویشن څنګه شوي وو د هغې باره کې به مونږ سټډي کوو اوکې سو نمبر 1 دی چې observation the people and physician خلق او physicians ډاکټر ته وایي in ancient time پخوا زمانه کې more than 2000 years ago 2000 کال نه هم مخکې خلق او ډاکټران had some observation هغوی څه observation کړي کتلی دي لیدلی دي on malaria په ملیریا باندې for example مثال په طور نمبر 1 وایي چې the patients of this disease experience recurring attacks of chills and fevers the patient مریض of this disease د دې بیماری ډیزیز مطلب چاته به چې ملیریا شوې وه experience recurring attacks of chills and fevers په هغه باندې به بار چیلز راتله رپېدل رچېدل and fevers او تبه به پرې راتله دا دوی څه کړي ابزرو کړي لیدلي و کتلي صحیح ده نمبر 2 وایي چې the disease was more common among people who lived in low marshy areas the disease دا بیماری was more common دا به ډېر زیات عامه وه among people په هغې خلکو کې who lived in low marshy area کم خلک به چې اوسېده کم ځای کې به چې واړه ډنډونه وو صحیح ده لږ ډنډونه به وو پکې په هغې ځای کې به چې کم خلک اوسېدو په هغې خلکو کې به دا بیماري څه وه زیاته وه دوی ته دومره پته وه صحیح ده نمبر 3 دریمه خبره دا دوی ابزرو کړي و لیدلي و کتلي و صحیح ده دریمه خبره دا ده چې when some volunteers چې کله some volunteers وی رضاکار ډرینک اوس کلی د واټر فرام مارشز اوبه د څه نه د دغې ډنډونو نه د ولنټیرسي رضاکاران ویس کلوی مکو کچري د دې نه مطلب د ډنډونو نه چې کومې اوبه دي د دې د وجې بیماری لګي نو وایي هغه یې څه کو هغه هم دی ټیسټ وکړو they did not develop malaria خو هغوی ته هېڅ ملیریا ونه شوه thus a new observation یو نوی observation رالو صحیح شو was made هغه دا و چې the disease did not result from drinking the water of marshes مطلب د دې مارشز د دې ډنډونو اوبه څښلو نه هم څه کېږي د ډیزیز د بیماری نه لګي then they began thinking that stagnant
stagnant water of marsh. stagnant ولاړ اوبه صحیح شو او چې کومې ولاړ اوبه وي صحیح ده. of marshes د دې ډنډونو poison د air poison زهریله کوي د air د هوا زهریله کوي. when people breathe in this چې کله خلک ساه اخلي دې سره خوا کې کوم خلک اوسېږي که نه او هغوی ساه اخلي نو په دې څه کې په دې بیډ ایر کې خرابه هوا کې مطلب دا چې کوم دا مارشز دي دا ډنډونه دي د دې څخه اوبه دي د دې نه چې کوم هوا وي دې سره خوا کې هغه هم څښا وي نو هغه هوا چې کوم خلک تیری برید په هغې کې ساه اخلي دا څه کې دی بیډ ایر کې دی ګاټ ملیریا هغوی ته څه کېږي ملیریا کېږي. دیٹ از وائی دی ګیو د نیم ملیریا ټو دیس ډیزیز ځکه دې ډیزیز د څه نوم ورکړو ملیریا. د ملیریا مطلب څه دی؟ The Italian words mela means bed خراب and area means air मतलब خرابه हवा गंदा हवा. These observation did not help much for solving the problem. خو دې observation is help نکو اس مدد نکو پس کې چې دا problem دا مسله حل کی. what is the cause of malaria د دې is سره نخ حل رو نوسته. 200 years later 200 کاله مخکې it was proved that دا څه شو proved شو ثابت شو many diseases are caused by microorganism like bacteria چې ډیر ډیزیز بیماری لګي د څه نه د مایکرو ارګانیزم نه. مایکرو ارګانیزم هغه ارګانیزم ته وایي هغه ژوندي څیزونو ته وایي چې کوم موږ په سترګو نشو لیدی او هغه په مایکروسکوپ کې وینو لکه بیکټیریا. in 1878 په 1878 کې a French physician فرانس ملک ته زیدي physician ډاکټر لیورن نومیو لیورن studied هغه سټډي وکړو so the ancient observation کم پخوانی observation سیدا and work او پای کار وکړو. he observed the blood of a malarial patient هغه د چې کوم چاته ملیریا شوی و د هغه بلډ د هغه وینه سیدا خون بلډ هغه سو کو انډر مایکروسکوپ د مایکروسکوپ کې مطلب په مایکروسکوپ هغه بلډ وکړو هغه سټډي وکړه. he noticed some microorganism in the blood هغه نوټس کو وکړه ویلی د په بلډ کې په وینه کې څه مایکرو ارګانیزم یې پکې ولیده. he won the nobel prize هغه ته نوبل پرایز هم ملو شو for this discoveries په دې ډسکوري هغه ته څه نوبل پرایز هم ملو شوی و. 5 years after لیورن د لیورن نه 15 کاله بعد the same microorganism عمده microorganism was observed in the blood of malarial patient بل چا سټډي کوله واغم څوک عمده microorganism یې څه ویلی دو مطلب د دا سټډي مخکې بوتله and this microorganism was given the name of plasmodium او دې microorganism له سنوم ورکو plasmodium. صحیح ده. step number 2 اوس په hypothesis او deduction څه کېږي جوړیږي. step 2 hypothesis and deduction. biologist further built upon the ancient observation مطلب چې کوم biologist سیدا هغه ancient observation پخوانی چې کوم observation and they discover and the discovery of لیورن او چې کوم لیورن دینه مخکې مونږ وی څه دلته چې لیورن څوک سټډي کړی هغه ته نوبل پرایز هم ملو شو هغه پلازموډیم څه کړو لیدلی په بلډ کې مایکرو ارګانیزم دی په بلډ کې په وینه کې لیدلی چاته چې ملیریا وي د هغې کس. صحیح ده. نو دی په مخکې سټډي وکړه دی ډیولپ ا هایپوتیسز نو دی څه جوړ کړو هایپوتیسز یې جوړ کړو. هایپوتیسز څنګه دی پلازموډیم از دی کاز اف ملیریا. پلازموډیم څه دی د ملیریا کاز دی وجه ده ملیریا د څه وجې لګي د پلازموډیم د وجې. فار ټیسټینګ د هایپوتیسز چې آیا د هایپوتیسز ټیک ټیک غلط دې لپاره به اوس ډیډکشن جوړ کړي او هغې نه پس په ایکسپریمنټ وشي نو ریزلټ به راشي. اوکې the hypothesis through experiment biologist made a deduction یې جوړ کو. deduction څنګه دی a plasmodium is the cause of malaria کچره plasmodium سوي د ملیریا کاز وی وجه وي. صحیح ده. then all malarial patient should have plasmodium in their blood نو بیا هو ظاهره خبره ده چې د هر چا په بلډ کې مطلب چې چاته ملیریا شوی وي د هر یو ملیریل پیشنټ چې کوم د ملیریا مریض دی د هر یو کس د هغه په بلډ کې په وینه کې به څه وي پلازموډیم موجود وي. پلازموډیم یو مایکرو ارګانیزم دی. صحیح ده. نو دا ډیډکشن جوړ شو.
کچره پلازموډیم د ملیریا کاز وي وجه وي نو بیا به د هر یو ملیریل پیشنټ چاته چې ملیریا وي د هغې مریض په وینه کې به پلازموډیم موجود وي. نو دا صحیح خبره ده. اوس ډیډکشن جوړ شي. اوس پس کېږي ایکسپیریمنټس په کېږي او دا به پروټ کېږي ثابتېږي به چې آیا دا خبره صحیح ده که غلط ده. صحیح ده. In order to test step number 3 experiments and results. In order to test the hypothesis. صحیح ده. دا hypothesis plasmodium is the cause of malaria. دا hypothesis دی. biologists carried out the following experiment. biologists د لاندینی څوک experiment او تاسو ته شو کوي. نمبر 1 they examined وی قتل study وکا the blood of 100 malarial patient. صحیح ده. چاته چې ملیریا شوی د هغې بلډ یې وکتو د څونه د 100 under microscope په مایکروسکوپ کې. it was labeled as the experimental group. چاته چې ملیریا شوی ده نو په هغې حوصل دې ته څه وایي ایکسپریمنټل ګروپ. چاته چې ملیریا شوی ده کنټرول ګروپ هغې کسانو ته به وایي په چا کې چې ملیریا نه ده شوې. صحیح ده. کنټرول ګروپ. they also examined the blood of 100 healthy persons. کم چې 100 کسان دي او چاته هیلدي دي صحتمند دي هغې ته ملیریا نه شوي د هغې بلډ هم څوک ویې کته په مایکروسکوپ. it was labeled as the control group. دا کنټرول ګروپ شو هغه ایکسپریمنټل ګروپ شو. صحیح ده. ریزلټ سره رالو. results it was observed that all the malarial patient had plasmodium in their blood. صحیح شو. کم چې چاته چې ملیریا شو د هغې د ټولو په بلډ کې پلازموډیم وو. whereas the blood او چې بل اړخ ته مونږ وګورو د blood of healthy person کم خلک چې هیلدي وو د هغې په وینه کې was free from plasmodium. هغې کې یو پلازموډیم نو free وو پلازموډیم. د یو کس په بلډ کې پلازموډیم نو. these results supported the hypothesis. مطلب دی results کو support کو سه hypothesis that plasmodium is the cause of malaria. so it was taken as the solution of a biological problem. نو د دې biological problem دا solution شو دا حل شو چې plasmodium is the cause of malaria. okay thanks. ان شاء الله next کې به مونږه biological problem number 2 وایو.